د پکتیکا ولایت چارواکو او قومي مخورو د اسد 24مې په مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د ویناو پر مهال وویل چې دغه ازادي مو په سختو ستونزو او ډیرو قربانیو ترلاسه کړې او ساتنه یې د نظام او ولس ګډ مسؤلیت دی. دوی په خپلو خبرو کې وویل چې موږ هغه وخت خپلواکي او ټول ملي ارزښتونه ښه ساتلی شو چې په خپل منځ کې پوره یووالی ولرو، د هیواد د دښمنانو پر وړاندې کلک ودرېږو او د آبادۍ لپاره یې له زړه کار وکړو. د پکتیکا والي مولوي عبدالخالق عابد په خپلو خبرو کې وویل چې له تیرو 6 کلونو راهیسې هیوادوالو د آرام ساه اخیستې او د ناامنۍ پیښې او افغان وژنه پای ته رسېدلې ده. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې زیاته کړه چې هیوادوال باید نور د خپلو اولادونو او ځوانانو فکرونه پر اسلامي او هیوادنۍ مینې سمبال کړي او هغوی ته د هیواد دوست او دشمن ور وپېژني. مجاهد پرور ملته د ټولو ټولو څخه عبرت واخلي او د خپلو اولادونو او د خپلو وطندارانو ځوانانو ذهنونه وحق سراجع کوي چې یو ټوکې په باطل درڅخه کار وراسي، یو ټوکې پر بله خوا درته ولګي، یو ټوکې بیا په تقلید کې درڅخه اخته کوي. د پکتیکا ولایت د علماو شورا اداري مرستیال مولوي خواجه عبدالرحمن د اسد 24مې مبارکي ویلو ترڅنګ د خپلواکۍ پر ارزښت او ساتلو خبرې وکړي. ازادي د بهرنیو دسیسو پلانونو نه ځان خلاصولو ته ویل کېږي. ازادي خپل ارضي تمامیت او خپل د سرحداتو تحفظ ته ویل کېږي. ازادي د خپل اسلامي شرعي نظام شرعي قوانینو د نفاذ ته ویل کېږي. ازادي د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ویل کېږي. ازادي په اسلامي ټاټوبي اسلامي وطن کې د پوره شرعي احکامو عملي کولو ته ویل کېږي. د پکتیکا ولایت قومي مشر حاجي اکبر وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ او حیاتي لویې وړې پروژې ترسره شوې او پلي کیږي. هغه ډاډ ورکړل چې ټول هیوادوال له خپل اسلامي نظام څخه په کلکه ملاتړ کوي او چاته به اجازه ورنه کړي چې یو ځل بیا افغانستان د جګړو لوري ته لاړ شي. دا لسونه نور طاقت نه لري، دا لسونه نور آبادي غواړي، دا یووالی غواړي، دا اتحاد غواړي، دا اتفاق غواړي او دا د تاسو سره ولاړ دی په سر په مالو به سره جنګېږي. په یاده غونډه کې شاعرانو د شعر په ژبه د اسد 24مې او ازادۍ په اړه لیکلي شعرونه له ګډونوالو سره شریک کړل. ازادي مبارک شیلا مزار مدامو دا اسد 24م دیوال ناشونان والا دا توحید په بدرلا منګل مسودا دریا کولا کولا کوي رانا رانا وطن دی اسد 24م دی خوشحال زمزلون. د اسد 24مې په مناسبت جوړ شوو مراسمو په وروستۍ برخه کې یو شمېر سپورتي نندارې هم ترسره شوې. یاد دې وي چې د اسد په 24مه یا د افغانستان د ازادۍ په ورځ هر کال د اسلامي امارت او عام ولس له لوري په ټول هیواد کې لویې ولسي غونډې او مختلف مراسم ترسره کیږي چې پکې د خپلواکۍ د ساتنې، ملي یووالي او د هیواد د آبادۍ پر اړتیا خبرې کیږي.